السلام علیکم دوستانو، ستړي مو شئ. یو ځل بیا جاوا په پښتو کې لړۍ روانه ده او دا د یوې بلې ویډیو سره ستاسو خدمت کې. په نننۍ ویډیو کې په یو ډېرې مهمه موضوع باندې بحث کوو چې هغه انکریمنټ او ډیکریمنټ دی. انکریمنټ معنا زیاتونه او ډیکریمنټ معنا کمونه. نو په جاوا کې موږ که غواړو چې یو عدد د یو په اندازه زیات کړو یا دوه په اندازه، درې په اندازه، نو څنګه یې زیاتو؟ نو د دې دپاره موږ غواړو درې عددونه ولیکو. انټ نمبر 1 مساوي 5، نمبر 2 مساوي 2 عددونه لیکو. نو اوس موږ غواړو چې دا دې ته انکریمنټ ورکو، یعنی دغه نمبر 1 چې دی د یو په اندازه یې زیات کړو. نو څنګه یې کوو؟ دلته څو طریقې دي چې موږ یې کوو. د یو په اندازه زیاتولو دپاره یوه لنډه طریقه ده. موږ کولی شو دا عدد په دې شکل ولیکو، پلس پلس نمبر 1 پلس پلس. نو دا نمبر 1 پلس پلس دا به د یو په اندازه زیات کړي. د دې بله طریقه چې ده پلس پلس نمبر 1، دا طریقه باندې موږ شو لیکلی. ښه، د دوی ترمنځ فرق څه شی دی؟ په فرق باندې به تاسو پوه کوم چې د دې ترمنځ فرق څه شی دی. نو په نمبر 1 پلس پلس دې ته وایي پوست فکس انکریمنټ، یعنی وروسته زیاتونه. په دې کې په دغه حالت کې د عدد نه زیاتیږي، د وریبل قیمت نه زیاتیږي، خو که بل ځل چیرته موږ دا شی وینو د دې قیمت یو په اندازه زیاتیږي. او په دې پری انکریمنټ کې په دې کې چې دی همدغه ځای کې د دې قیمت. تاسې د ښې پوهونې دپاره زه غواړم چې دا پرنټ کړم او تاسې د سکرین په مخ باندې نتیجه وګورئ. نو system dot out dot print ln هم ورسره لیکو. ښه، اوس زه لیکم نمبر 1 او بیا څه فاصله ورکوم، ورپسې لیکم نمبر 2. ښه، نو نمبر 1 زه غواړم چې دواړه موږ کولی شو چې دا په دې ځای کې مو لیکو او دغه خپله په دې پرنټ کې په دې ځای کې هم ولیکو. مثلا زه نمبر 1 ته پلس پلس لیکم او نمبر 2 ته دا. نو معنا دا مې پری انکریمنټ که او دا مې پوست انکریمنټ که، دا دوم نمبر. نو اوس تاسو نتیجه وګورئ چې څه شی به پرنټ کړي. تاسو به وګورئ چې دغه اتومات یو زیاتیږي او دغه چې دی دا خپل په اندازه باندې پاتې کیږي. نم 2. ښه، نو اوس موږ رن کوو، ګورو نتیجه. دا دی، تاسو ولیدل چې لومړنی قیمت چې 5 دلته 6 پرنټ شول او دوم قیمت چې 2 دلته پاتې شو. نو د دې علت دا دی چې موږ دغه دویم چې دی دا پوست انکریمنټ دی، موږ په اول ځای کې نه زیاتو، په دوم ځای کې زیاتو. اوس که چېرته موږ دا واخلو په دې ځای کې ولیکو نو تاسو به اوس نتیجه مختلفه ونه. اوس نو په دې ځای کې د دواړو نتیجه یو شان راځي، دا هم یو زیاتیږي او دا هم یو زیاتیږي. دا په لومړي سر کې دلته زیاتیږي او قیمت یې دلته چې دی سیم پاتې کیږي، او دا چې دی په دې ځای کې نه زیاتیږي، کله چې دوباره راشي دلته بیا زیاتیږي. نو ځکه دې ته وایي پوست انکریمنټ. اوس به تاسو وګورئ چې دواړه یو زیاتیږي. دا دی، تاسو ولیدل چې لومړنی قیمت 6 شو. اوس که غواړو موږ چې دغه قیمت د 2، 3 یا 10 په اندازه زیات کړو، نو د هغې طریقه څنګه ده؟ د هغې طریقه اسانه ده. دا لیکو، مثلا زه غواړم دا نمبر 1 د 2 په اندازه زیات کړم. دغه پلس پلس مخکې یا وروسته دا یوازې یو په اندازه یې زیاتی، یعنی یو ورسره جمع کوي. که غواړو 2، 3 یا څو جمع کړو، نو بیا باید موږ د دې طریقې څخه خلاص کار واخلو. نمبر 1 جمع 2. نو اوس به دغه نمبر 1 د 2 په اندازه زیات شي، دا 2 دی، قیمت به دلته 4 شي. او که زه دا بل ولیکم نو دا به نمبر 2 جمع 2. نو دا به هم
د 2 په اندازه زیات کړي. اوس چې موږ دا رن کو نتیجه یې موږ دلته کتلی شو. دا دی وګورئ چې د 5 څخه 7 ته لاړ او د 2 څخه 4 ته لاړ. نو که موږ غواړو 10 15 هر څومره زیات کو دغه قیمت تغییر ورکړو. نو د دې دپاره په پروګرامینګ کې یوه بله طریقه هم شته ده چې موږ کولی شو په لنډ شکل سره دا ولیکو. هغه داسې ده، موږ یوازې دا لیکو، دلته جمع لیکو، بیا مساوي لیکو. په دې بل ځای کې هم نو د هغه مخکیني شکل او د اوسني شکل لیکل نتیجه یو شان ده. ته کولی شي په هغې شکل هم ولیکې او کولی شي په دې شکل هم ولیکې. نو دا طریقه یو څه لنډه ده او اسانه ده. نو پروګرامران اکثره همداسې شکل لیکي. اوس ګورو چې نتیجه یو شی ده، دا د همغه سیم نتیجه ده، یو شان ده. نو دا ډیره لنډه طریقه ده. که چېرته موږ غواړو چې 2 کې ضرب کو نو فقط دلته د ضرب علامه لیکو. که غواړو په 2 تقسیم کو دلته د تقسیم علامه لیکو. که چېرته غواړو 2 ترې تفریق کو دلته د تفریق علامه ورکو. که غواړو چې ماډولس کار کو نو د ماډولس علامه ورکو. دا په دې طریقه شوله. اوس راځو ډیکریمنټ ته. ډیکریمنټ بل شی نه دی، یوازې کمونه ده. موږ په دې ځای کې وغوښتل چې دا زیات کو. په ډیکریمنټ کې موږ غواړو چې دا کم کو. مثلا لیکو ورته منفي 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 به دا د یو په اندازه باندې کم کی. او طریقه نوره ټوله یو شان ده. د انکریمنټ سره یو کنسپټ دی، یوازې دې کې زیاتېږي هغې کې کمیږي. اوس به ګورو چې دا دواړه د یو په اندازه باندې کم شي. دا دی ګورو چې اولنی نه 5 نه 4 جوړ شول، دوم د 2 نه 1 جوړ شو. نو دی ډیکریمنټ شو. نو دغه دې کې پوسټ ډیکریمنټ او پری ډیکریمنټ دی، یعنی مخکې کمونه او وروسته کمونه، او نورې د دواړو کنسپټ یو شی دی. بله اساسي یوه ډیره ضروري شی چې د هغه د ماډولس خبره ده چې هغه هم غواړو همدلته مطرح کړو. ماډولس بل شی نه دی بلکې د یو عدد په بل باندې تقسیم او هغه باقي مانده پاتې کېدل. مثلا زه غواړم چې ولیکم نمبر 1 ماډولس 2. نو په دې طریقه یې زه لیکم. غواړم چې دغه نمبر 1 چې دی دا په 2 باندې تقسیم کم، څومره چې باقي پاتې شول هغه پرنټ کم. نمبر 2 هم همداسې ماډولس 2 وبخئ 2 دا دی. نو اوس په دې ځای کې نمبر 1 به راځي ماډولس 2 به کېږي. 2 دي 2 چې تقسیم د 2 وکړو نو قیمت یې 0 کېږي. نمبر 1 دپاره 0 او نمبر 2 چې 5 دي 5 تقسیم 2 رسېږي 1 پاتې کېږي. نو د دې جواب به 1 راوځي. دې ته هغه باقي مانده قضیه وایي یا ماډولس. دا دی د نمبر 1 دپاره چې دی د نمبر 1 دپاره 1 راغی او د نمبر 2 دپاره چې دی 0 شو. نو دا د ماډولس خبره ده چې دا هم ډېر ضروري دی په جاوا کې. دغه څو مهم شیونه چې تاسو سره م شیر کړو، خدای دې وکړي چې ګټور درته تمام شوي وي. تر بلې ویډیو پورې م په خدای سپارم.